والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. زما معزز اوریدونکو، الله رب العالمین په دې آیاتونو کې چې ما ولوستل فرمایي یومه، یوه ورځ را یاده کړئ، داسې ورځ را روانه ده. یفر المرء من اخیه، چې سړی هر انسان به د ورور نه تښتي، نفسی نفسی بشي، هر انسان به وایي چې یا الله ما بچ که. د آخرت دومره درنه ورځ ده. و امه، د مور نه به وتښتي، و ابیه، د پلار نه به جدا شي، و صاحبته، د خپلې ښځې نه به وتښتي، و بنیه، او د دې خوږو بچو نه به وتښتي. ولی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، د قیامت په ورځ هر یو سړی وی په خپل ځان مصروفه دی. پیغمبران به آواز کوي چې یا الله سلم سلم، ما بچ که ما بچ که. موږ د دې اولاد، د دې ښځې او د دې بچو دپاره څومره ګناهونه وکړل او څومره پردي مالونه وخوړل او څومره دوکې موږ وکړلې، خو د قیامت په دغه ورځ باندې به مور د بچي نه تښتي چې یا الله بچی رانه حق ونه غواړي، نیکي رانه ونه غواړي، او بچی به د موره تښتي. ښځه به د خاوند نه منډې وی چې یا الله د خاوند ډېر حقونه دي، کومه نیکي رانه ونه غواړي، او خاوند به د ښځې نه تښتي. یوما یجعل الولدان شیبا، داسې ورځ را روانه ده 50,000 کاله ده چې ماشومان به پکې بوډاګان شي. الله رب العالمین فرمایي ان زلزلة الساعة، د قیامت زلزله، په قیامت کې بله زلزله راځي. او زلزله به کله راځي چې الله رب العالمین آدم علیه السلام ته وایي ای آدمه، د خپل اولاد کې جنتیان او جهنمیان جدا که، د جهنم د پاره هم مخلوق جدا که او د جنت د پاره هم جدا که. هغه به ورته وایي یا الله جنت د پاره څونه جدا کمه او د جهنم د پاره څو کسان جدا کم. الله به ورته وایي په هرو 100 کسانو کې یو کس د جنت د پاره جدا کوه او 999 کسان د اور د پاره جدا کا. وای په دنیا باندې به زلزله بل راشي. عمر رضی الله عنه به ځکه ویلي چې دا ټوله دنیا الله را جمع کی او وای چې یو کس په تاسو کې اور ته ځي، باقي به ټول جنت ته ځي. وای زه یریږم چې هغه یو کس چرته زه عمر نه یم. او عمر څوک؟ نبی علیہ السلام ورته ویلي عمر فی الجنه، عمر ته جنتی. وای که الله دا ټول مخلوق جنت ته بوزي او یو کس اور ته بوزي، زه به یریږم چې دا یو کس چرته زه نه یم. زمونږ مور عائشه رضی الله عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي چې اې د الله پیغمبر علیه السلام، موږ به تا ته د قیامت په ورځ یاد یو که نه به یاد؟ هغه ورته وایي عایشې 15 ځایونه داسې دي، 15 چې ښځه خو پرېږده د انسان نه به خپل ځان هېري چې زه سړی یم که ښځه یم.
زه څوک یم؟ انسان به لیونی شوی. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. الله فرمایي د قیامت په ورځ خلک به ټول نشئ، نشه به یې نه کړي، د الله د عذاب د وجې نه به نشه رواني. یو عایشې ته وایي عایشې ما نه به تاسو هېره شئ. د چا نه؟ د نبي علیه السلام غوندې هستي ته وګوره. یو چې کله تطائر الصحف عملنامې تقسیمیږي، عملنامې الله به آواز کوي ما او تا به یادوي فلانکې د فلانکي زوی دې راپاسي. خلک وایي 18,000 قام کې دې الله وشرموه. 18,000 قومونه به ولاړي، د دې نه به هم ډېري. پلار به ولاړي، مور به بچي به، او یو انسان ته غږ وشي چې راشه، او الله وفرمایي چې ده ته عملنامه په ګس لاس ورکوي. وایي دا انسان به د عملنامه نه الي، خو هلته د ده زور نه چلیږي. دا لاس به دلته دننه شي، دلته په دې سینه کې دا ګس لاس، چپ لاس، او شاته په دې وځي او د شا طرف نه به دله ورکي. نو الله په قرآن کریم کې فرمایي دی به وایي یا لیتنی لم اوت کتابیه، تباه شومه چې دا عملنامه خو یې د سره نه وې راکړې. په دې عملنامه کې څه دي؟ ما چې څه کړي وو هغه ټول ګناهونه پکې دي. ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. انسان به وایي الله ستا په دې عملنامه کې خو زما هغه صغیره ګناه وړم هغه هم پکې لیکلې ده. موږ چې ځان دلته دوکه کوو چې نسوار دا خو صغیره ګناه ده، ګیره خریل دا خو صغیره ګناه ده، سګرټ دا خو صغیره ګناه ده، تاش او قطې او پتې کول دا خو صغیره ګناه ده، ګانې اورېدل دا صغیره ګناه ده. ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیره. نه وړه پرېښې ده او نه غټه پرېښې ده الا احصاها، ټولې لیکلي دي. وایي په دې ځای کې به د انسان نه خپل بچي هېري، بچي پرېږده ځان به تې هېري. په دې سوچ کې به چې اوس به د ښي لاس اواز کېږي که د ګس لاس اواز به وشي. په دې فکر کې به انسان، او کوم انسان ته چې عملنامه په ښي لاس میلاو شي یقول د انسان به څه وایي ها ام اقرؤوا کتابیه، ای خلکو راشئ راشئ ما ته عملنامه په ښي لاس باندې راکړه. انی ظننت انی ملاق حسابیه. وجه څه ده؟ عملنامه تا ته ولې په ښي لاس الله درکړه؟ وایي زما په دنیا کې یقین و چې د حساب ورځ را روانه ده، ما د دې ورځې تیاری کړی. موږ ډېر تیاری وکړه، موږ دومره تیاری کړی دی چې موږ به وخورو هم نه ختمیږي، بچو ته به پاتې شي او به خوري نه ختمیږي، نوسو کړ وسو ته به هم پاتې شي. دا مو د دنیا تیاری دی. خو راشه نظر لاندې واچوه، دا هر شناخته، دا هر قبر، دا هر یو د خاورو ډېری، دا تا ته وایي ما ته مه ګوره ته دلته را روانې، دا کورونه دا تا نه پاتې کېږي، د ده نه پاتې شو، سبا زما نمبر دی بل سبا ستا نمبر. راځئ د دې ځای دپاره لږ تیاری وکړو. دویم نبی علیه السلام فرمایي د انسان نه به خپل اهل او بچي چې کله عند المیزان الله رب العالمین تله د میزان لګولي ونضع الموازین، تلې به الله راولي، میزان به راولي، داسې تله ده د الله چې سترګې لري او ژبه لري، خبرې کوي. خلکو به دا ناشنا ګڼله چې تله چابړی څنګه خبرې کوي. اوس موږ په دنیا کې تلې ولیدلې، اواز کوي که نه کوي؟ ته پې وزن کېده، حساب مه کوه، تله ته په خپله ښایي چې دونه کیلو شي، اواز کوي، نمبر یې درته ښایي، کیلو ښایي، ګرام د پاسه ګرام لاندې، دا ټول تا ته ښایي. نو چې انسانانو داسې تلې جوړې کړلې چې اوازونه کوي او خپل وزن په خپله ښایي، نو د الله رب العالمین به څنګه تلی؟ وایي چې کله میزان ولګېږي، میزان یو سړی به لاړ شي خپلې ښځې ته به ووایي چې یا ښځې تا ته پته نشته ما تا سره څونه تکلیفونه تیر کړي وو، ستا دپاره ما پلار خفه کړی و، ستا دپاره ما مور خفه کړې وه، بلکې ستا دپاره ما ورونه پرېښي وو،
ستا د ورور دپاره مې خپل ورور پرېښی یا ښځې د شپې هغه مسافرۍ چې مې ستا دپاره کولې د ورځې هغه دیړۍ چې مې کولې ستا دپاره ما ډېره قرباني ورکړې ده زما عملونه یې وتلل لږ یو عمل راله راکه د نیکیو تله مې په لږ وزن کې بنده ده چې درنه شي یو نیکي راله راکه چې د تلې ته یې ور واچوي چې زما دا تله پې درنه شي ښځه به ورته ووایي ته ډېر ښه خاوند وې دنیا کې دې را سره ښه وخت تېر کړی دی خاونده ستا تکلیفونه او ستا قربانۍ ټولې ما ته یاد دي خو خاونده ستا خو ټول شوی دی یوه نیکي دې کمه ده زه د له نیکي نشم درکولی زما پته نه لګي چې زما څو کمیږي والله بالله که ښځه موږ ته یوه نیکي راکړي یوه بچي نشي راکولی دا تله به لګېدلي اعمال به تللی کېږي دغه داسې تله ده انسانان به هم پکې تلي و یو سړی به راولي بالسمین العظیم لوی څورب چاق انسان تله کې چې ور واچوي لا یزن عند الله جناح بعوضه د ماشي د وزر نه به هم سپک وخیږي ولې انسانان لکه څنګه چې دنیا کې څومره اعمالو په ده کې دومره به هلته دا وزن جوړی تاسو د دې ګیسونو والاو نه تپوس وکئ دا پمپونو والا ګاړو والا هر پمپ کې سنجي نه اچوي وایي تشه هوا یي پرشر پکې بیا نه زور او طاقت پکې نه وي بعضې پمپونه ښه دي نو بعضې منځونه زمونږ تشه هوا ده منځ دی خو کته پورتی ده دا ټول نه کوي دا هیڅ شی هم نه جوړوي دې کې پرشر نشته ذکر هم شته کم ذکر دی تسبیح په لاس کې دي دکان کې ناست دی سوونو زنانه داسې ځي او راځي او دا لګیا دی ذکر کوي غیبت کوي او د تسبو نه دوو نه پکې ټک وباسي دا تشه هوا ده دا وزن نه جوړوي پرشر نه لري ده نو انسانان به پکې وتلي ابن مسعود رضی الله عنه ونې ته ختلی او مسواک یې راکټ کول ډېر خوارو د بدن نه نبی علیه الصلاة والسلام صحابه د پورې وخاندي چې دومره نری نری لینګي نری نری پونډۍ نبی علیه السلام فرمایي دی د قیامت په ورځ په تله کې د احد د غره نه ډېر دروند دی ده ولې اعمال پکې عملونه به وتللی شي مونځ به راوړلی شي په سترګو خو نه ښکاري الله وله جسم ورکوي خلک هوا تلي تبه تلي ترمامیټر باندې ګیسونه تللی کېږي ګیس په سترګو نه ښکاري دا منځونه د عملونه به وتللی شي دریم کتابونه به تلي زمونږ دا ملایک لګیا دي لیکل کوي اوس هم لیکل کوي او دې طرف ته ګناهونه لیکي خو د الله رحم ته وګوره انسان چې ګناه وکړي دا د ګس لاس اوږې ملایکې لیکي دا ورته وایي دا د ښي لاس والا لږ صبر ورته وکړه چې توبه وباسي که توبه وویستله ګناه ورپسې مه لیکه وای دا بیا یو ساعت پس بیا قلم راوالي چې د پلانکي ګناه کړې ده لیکمې وای ملایکو ته بیا وایي چې صبر وکړه 6 ساعته د انسان ته الله صبر کوي او په 6 ساعته کې موږ توبه ونه بس 6 ساعته نه 15 کاله تیر شو موږ توبه ونه ویستله دا توبه نه ده چې دا غوږونه موږ هره ورځ راکاږو ته خو موږ دا غوږونه اوږده کړه په دې باندې توبه دا ده چې د زړه نه وویستلی شي او چې کومه ګناه کوو هغه فورا پرېږدو بس زمونږ خو ښایسته توبه ده عجیبه ګناه هم کوو الله په توبو مې دې توبئ دا د توبو پورې خندا ده او مسخره ده نو دویم د انسان نه چې هر څوک کیري ده د میزان تله به لګېدلي اوس سوچ کوه نبی علیه السلام فرمایي یو عمل ځان کې پیدا کا د میزان تله ډېره درنۍ اثقل شیء فی المیزان ګوره تله ده که نه مالوچ پکې ور واچو وزن نه جوړی دومره پکې واچو وزن نه جوړی خو دومره کاڼی پکې واچو وزن جوړی بعضې عملونو ته الله درنوالی ورکړی دی هغه حسن الخلق مخلوق سره ښایسته اخلاق ښایسته اخلاق دې ته وایي چې هغه در کره نه راځي ته ورځه او چې هغه هم راځي او زه هم ورځم چې هغه بند شي زه نه ورځم دا اخلاق نه و دا پور او بدلو په دې کې اجر نه میلاوېده هغه دله څه نه درکوي تی وله ورکه داسې نه چې
نن ما ته ودرېدلې زه چې تا ته کال مخکې ولاړم ایست هم نه و راکړې هغه سره به نه و په هغه وخت کې تا سره شته ورې کول نبي علیه السلام ته یو صحابي راغی وایي زما خپلوان دي زه ورسره ښه کوم هغوی بد کوي زه ورځم هغوی نه راځي زه ولس ورکړه کوم هغوی هېڅ هم نه راکوي نبي علیه السلام ورته فرمایي که داسې وي نو تا په دې خپلو خپلوانو خاورې واړولې یعنې دا ګاونډیان او دا خپلوان دې تباه شولو ولې ستا غاړه ازاده ده ته ورځه ورکره بس ته نورې دا تربګنین یو دا تربورولین یو دا وړې وړې پتنې زه ورغلی وم او ما ته یې کاوه وانچوله موږ په دې باندې مروري او د لور خوړی و ما ته یې وینا ونه کړه نو اول په هغه باندې د لور خوړه نشته دی نو تا ته وینا د کوم ځای نه وکړي او پلانکي ته یې ویلو ته به ته هېر شوی سلفو به ویلې زما یو ورور مسلمان چې یو کار وکړي زه وله یو عذر جوړ کړم چې کیدای شي هېر شوي دي کیدای شي چا ته یې ویلي ما ته جواب نه یې را رسېدلی وایي اویا بانې وله لټومه چې دا به په دې اویاو کې چې کومه بانه برابره نه شي زه ووایم چې کیدای شي بله یو عذر یې ما ته نه معلوم شوی اخلاق ښایسته کړو دشمني د کافر سره وکړو تره زوی تربور عزیز کلیوال قومي دا ورور دی ښایسته اخلاق په دې قبر کې په دې آخرت کې دغه اخلاق پکارېږي بعضې انسانان یې دومره خواږی چې خلک وایي همداسې ورسره ناست وی او ګورې موږ کې داسې خلک شته چې خلک رانه نفرت کوي پلانکی وایي نه ورځم ولې رټل کوي دګل کوي سختې خبرې کوي هسې نه چې څوک نبي علیه السلام فرمایي بدترین انسان هغه دی چې خلک د ده د ژبې نه تنګ یو خواله نه ورځي دا څه کمال نه دی او نه دا غیرت دی چې ته خلک ورټې او خلک وکنځي او د خلکو په مخ کې رسوا کې الله خیرې کوي الله ویل لکل همزة لمزه هغه انسان دې تباه شي چې مخامخ یا پشي شا خلک رټي د دې شي نه ځان وسات نو د میزان په وخت کې به انسان نه هر څوک هېري دریم پل صراط به ادق من الشعر د ویښته نه نری دی الله یو پل جوړ کړی دی او د چاړه او د تورې په شانتې تیره دی الله رب العالمین جوړ کړی دی او ما او تا به پرې ورځو ټول انسانان الله قسم کوي وان منکم الا واردها په دې پل به هر سړی ورځي نبی علیه السلام فرمایي دې طرف ته دې طرف ته کونډې لګېدلې دي ازغي دي ازغي داسې انسانان به چې دا کونډې به تې دا غوښې وتوږي وبشلې وایي په دې ځای کې به انسان نه خپله ښځه او بچي چې الله ما واړوه زه په دې پل باندې پورې وځم اوس ځکه لاندې جهنم دی او دومره جوور دی دومره جوور چې انسان ترې پرېوځي اویا کاله اویا زره کاله به رواني لاندې بیخ ته یې نشي رسېدلی نو دا لاندې بیخ به څومره جوړي پیغمبران به څه وایي سلم یا الله ما بچ کړه خو یو هستي ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به څه وایي امتی یا الله زما امت بچ کا یا الله زما امت بچ کا زه ورته به څه وایو نفسي یا الله ما بچ کا ومن فی الارض جمیعا یا الله زما مور زما پلار زما بچی زما خپلوان دا ټول مخلوق غور ته بوزه خو صرف ما بچ کا صرف ما او نبی علیه السلام به څه وایي امتی یا الله زما امت بچ کا هغه نبی چې تا دپاره ټوله شپه جاړي او امتی چغې وایي امتی راولګېده او په خادیو کې د دغه نبي طریقې ماتې زمونږ ودونه د څه نه جوړ دي ټول د سیکانو د عیسایانو د یهودو نصاراو طریقې پکې دي هره طریقه د دې نه ډکه شوه هره طریقه ولې زمونږ او ستاسو دې ودونو کې دا خلک دا زمونږ زنانه نکریزې نه کوي مهندي رواج مهندي نکریزې وړل دا لږ تپوس وکړه تاریخ وګوره دا د هندوانو رسم دی خو موږ خو دې وطن ته نږدې یو ځکه راباندې هغه بوی راغی زمونږ د مسلمان زنانه او بیا د پښتو دعوه کوي پښتو ځوانان یو زړې په لارو کې روانې دي او لاسونو کې پلیټونه او شمې بلې او بکسونه په سر او مخونه ښکاره او موږ بیا برید تاوو چې موږ پښتانه یو دا د سیکانو د هندوانو رواج زموږ په واده کې ولې راغی
اے مسلمانانو او مخکې ورځو کې د ګلبهار کې د واده په شپه باندې زلمی وویشت. چا وویشته؟ د جنۍ ورور اوښې وویشت. ولې؟ نکریزې وړې وې، د هلک کور ته یې نکریزې ویوړلې، د هلک سره ملګري ناست وو، د هغه کور جنکۍ وې او تصویران او دا یې په کرسۍ کې کېنولې او لاس را وړاندې که او ګوته سره که او ګوته او ګوته او دا پردی جنکۍ د پردي هلک لاس راکاږي او تصویران وباسه او ګنټې اچوه. نو د هغه جنۍ چې کوم ورور و هغه له غیرت ورغی چې زما زنانه راغلي دي، زما د تره نونه او خویندې او فلان او فلان، او دې کور کې پردي هلکان دا غوبل کوي. نو د واده په شپه باندې هغه هلک وویشت. غرض مې دا دی چې یو کار ګناه الله پکې نقصانونه پیدا کوي. نو امتي امتي نبی علیه السلام به زمونږ دپاره وایي چې یا الله زما امت بچ که. او موږ به څه وایو؟ موږ به نفسي نفسي وایو. خو دغه نبی چې د امتي دپاره جاړي، امتي د هغه د سنتو سره مینه ونه کړه، حدیث چې راشي موږ د ښه طریقه راځي. یاره صحیح ده، سنت طریقه دا ده چې مړی دې زر دفن شي او ډېرې څارولې نه دي پکار، خو موږ له د لاهور نه میلمانه راځي، خو موږ له د پینډۍ نه را روان دي. نبی علیه السلام جومات ته زنانه راتله، جومات یې جارو کو، وفات شوه. نبی علیه السلام نه دی خبر. تپوس یې وکړه زنانه راتله جارو به یې واله جومات کې، وایي د الله رسوله خو وفات شوې ده. نو زه ولې خبر نه شوم؟ وایي شپه وه موږ دفن کړه که نه، موږ نن مړی وشي نن سار او سبا ماښام او سبا مازدیګر ښخېږي. ولې؟ او بیا په هغه سخته ګرمیو کې جلال آباد نه میلمانه را روان دي، کونړ نه را روان دي، پینډۍ نه را روان دي، لاهور نه را روان دي. دا رسم موږ ولې نه پرېږدو؟ ځکه زموږ د خپل نبي سره مینه نشته. موږ د کاکا د ماما د ملک د خان د دې د خلو نه مجبوری. مړی ایسارول نبی علیه السلام څه فرمایي؟ اسرعوا بالجنازه، جنازه زر زر وکه. اسرعوا بالدفن، مړی زر دفن که. دا مړی اوازونه کوي چې ما ورسوئ ما رسوي. بس چې قبر تیار شي خبره ختمه شو. چې د چا نصیب و هغه به پې جنازه وکړي. او نورې زموږ څه جنازې دي؟ ټولې د مخ ملازې دي. جنازه م وشي، دوام وکړو او د جنازې کې وم درېږو او کټونو کې هم ناست دي. پس د جنازې نه د مړي وارث لګیا دی، غریب د جنازې په فکر کې دی چې مړی قبر ته ویسم او موږ ورته راتاو شوي دا لاسونه له دې مرۍ کې ورکوو چې ما وینه چې زه راغلی یم، ما وینه چې زه راغلی یم، دوا به وکړه، دوا به وکړه. دا جنازه کې دې څه وویلې؟ خو زه یو خبره ده، زموږ په جنازه کې موږ ته خو ملا دعا نه ده ویلې، هغه خو خالي 4 تکبیره کړي دي، 4 تکبیره بس، هغه خو هم دعا نه ده ویلې. کړه ابن مسعود فرمای رضی الله عنه، نبی علیہ السلام یو جنازه وکړه، دونه دعاګانې وویلې وایي ما ارمان وکړي چې ارمان دی دا مړی زه او دا دونه دواګانې مې نصیب شوی وي. موږ سره د خلکو په ژوند هم دوکه وکړه، پس ته مرګ هم را سره دوکه. فراډ دی فراډ. په دې جنازو کې خلک په منبر ودرېږي، جرګه راغلي او الله ته غلي ودرېږي، موبایل یې بند کړي. نو دا جرګه به خلک داسې شرموي چې خالي 4 تکبیره به کوو. نبی علیہ السلام فرمای اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، چې په مړي جنازه کوئ په اخلاص دعا وکئ. لږ دا زړه متوجه که چې یا الله نن دا دی زه دته په اخلاص دعا کوم، سبا به بل مسلمان ما ته په اخلاص دعا وکړي. خیر دی په جنازه چې ډېره اوږده شي، ډېره 15 منټه نه پې زیات وخت نه لګي، چې هر څومره دعاګانې موږ ووایو 15 منټه نه ډېر وخت نه علي. یو 15 منټه یو ورور ته موږ ورکو، د ده په موږ دقه حق و. دې نه پس نه موږ دله کاسه راوړلی شو، نه وله کاوه راوړلی شو، خبره ختمه شوه. خو د 10 سکنډو او د 20 سکنډو په جنازو عادت دی الله اکبر، بلکې الله اکبر دومره اوږد کوي الله اکبر چې د جنازه کې دعا کې دونه وخت نه علي لکه الله اکبر کې. دا د زړه د درد نه دا خبرې کوو، کنې کوو خبره پټه پاتې کې نو نقصانی. ولی بل مسلمان یادېږي پکې، خو نه غواړو چې څوک یاد کړو. خو دومره ده د خپل مړي غم په خپله وکړه. که تا سره د دادا د ابۍ د ورور د بچي غمي خیر دی ورته استاده مه خفه کېږه،
پیسې در کومه تنخوا هم در کومه یا به پې اوږده جنازه کې او که نه بل ملا راغواړم چې اوږده جنازه وکړي زما پلار خو داسې دغه ته نه غورځومه که نه زما پلار ما سره خوارۍ کړي دي زما مور ما سره محنت کړی دی مسلمانان د لرې لرې ځایونو نه راغلي چې لږ دعا پې وغواړي تر څو پورې به دا د څلورو تکبیراتو دا صرف الله اکبر یې ډزوو خبر تیار دی باقي دعا به انشاءالله هلته وغواړو الله دې موږ او تاسو د عمل توفیق راځئ ورونو چې یو شو په حدیث او په قرآن ترې ځان کړو قربان